په ټول جمهوریت کې د ګرځندوی توریزم د ظریفه د لوړولو په موخه سیمینارونه دوام لري. دا مقال د تاشکند د دولتي ختیځ پیژندنې پوهنتون محصلان د بایسون ولسوالۍ د دویم ښوونځي کې دي. ستاسو نظر د هغه سیمینار په اړه څه دی چې ستاسو په ښوونځي کې جوړ شوی؟ السلام علیکم، زه نورقلفه ګلزیره یم، د دویم ښوونځي د 11 الف ټولګي زده کوونکي. د ختیځ پیژندنې پوهنتون استادان او محصلان راغلي وو. دوی موږ ته د ګرځندوی په اړه ډیر په زړه پورې معلومات راکړل. ګرځندوی اوس ډیر پرمختګ کوي. د بیلګې په توګه په بایسون کې سیلانیان زیاتره د امان خانه او خواجه میخانه په څیرو ځایونو ته ځي. تر دې علاوه د تفریح ځایونه هم شته او هغه ته ځانګړې پاملرنه کیږي. د ختیځ پیژندنې پوهنتون په اړه محصلانو ډېرې ښکلې ویناوې وکړې او موږ پرې ډېر اغېزمن شو. د پوهنتون ولسوالۍ د دویم ښوونځي سیمینار هم پای ته ورسید. اوس به له تاسو سره بل منزل ته روان شو.